سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. محمد نبی څرګنده کړه چې ولې هندوستان ته په لوړ توپیر لوبه بایلوده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. افغانستان بېګا شپه له هندوستان سره د آسیا جام د سیالیو په دوام کې خپله وروستۍ لوبه ترسره کړه او همالته یې د آسیا جام لپاره خپله وروستی سفر پای ته ورسوه. یاده لوبه کې افغانستان له هند څخه په ډېر لوړ توپیر ماته وخوړه. افغانستان په 60 منډو کې نیمایي لوبډله یې له لاسه ورکړې وه، خو د ابراهیم ځدران د 4 شپېتو منډو هر څه بدل کړل. د لوبې د بایلو وروسته د لوبډلې کپټان محمد نبي په دې اړه تفصیلي وضاحت ورکړ چې ولې هندوستان ته په لوړ توپیر لوبه بایلوده. هغه خبریالانو ته وویل موږ په ذهني توګه دغې لوبې ته هیڅ آماده نه وو، نه مو تمرین وکړ او نه مو تېرې لوبې ستړیا تللې وه. دا یوه ناڅاپي لوبه وه، موږ باید لږ تر لږه 2 ورځې دمه درلوده. نبی وویل پر پاکستان د لوبې د بایللو وروسته مو د خوب راوستلو درمل وخوړل. ټول لوبغاړي پریشانه وو، هیڅ چا ښه احساس نه کوو. ځینو لوبغاړو ټوله شپه په ویښه تېره کړې وه او سبا د حل لپاره ته بیخي وخت کم و. تاسو ولې د پرله پسې لوبې ستړیا رامنځته کوي او له بایلو وروسته سمداسې بله لوبه کول ناممکنه؟ لومړی باید د تېرې لوبې د بایللو په حالتونو سره فکر وکړي. نبی زیاتوي د پاکستان خلاف لوبډله ډېره ښه مخته لاړه. تاسو ولې د پاکستان مو ډېر وارخطا کړی و، خو وروسته اور کې هر څه بدل شول. هغه څه وشول چې زموږ په فکر کې لا نه و، خو د هند لوبې ته هم موږ آماده وو، مګر هلکان لوبغاړي په ذهني توګه نه وو آماده. هغوی یو له غمه ډکه شپه تېره کړې وه، بیا لوبه کول یې زړه نه غوښتل. لږ تر لږه باید یوه ورځ وقفه موجوده وای تر څو موږ ښه لوبېدلي وای. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.